السلام درنو هیوادوالو ماښام مو ډېر په خیر ډېر ښه راغلی هیله مند یم چې ورځ مو تر دې دمه 22مه د روژې مبارکه میاشت په خیر تېره کړې وي او لمر ماښام خپرونې ته ښه راغلی. الله پاک موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت ته 2 نوره په برخه کړي دي. نو موسی علیه السلام ترې وپوښتل چې دا 2 نوره څه دي او کوم نور دي چې ته یې یادوې؟ نو الله پاک ورته وفرمایل چې یو نور رمضان او دوهم نور القرآن. ښه راغلاست خپرونې ته دوستانو بیا هم او نن ماښام څرنګه چې تاسو پوهیږئ 23 شپه د 23 د مبارکې میاشت د روژې ده چې شب قدر هم په همدغه طاقو شپو کې راغلې ده او نن راسره په خپرونه کې استاد صلاح الدین بختیار چې د پوهنتون او د مکتب ښوونکی دی استاد دی نن راسره په خپرونه کې دی ورته ښه راغلاست وایم. ډېر ښه راغلی ماښام بخیر. مننه تاسو ته سلامونه تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او درنو لیدونکو ته. ډېره مننه استاد ډېر ښه راغلی خپرونې ته او نن له خیر سره موږ او تاسو په شب قدر باندې خبرې کوو او شیر احمد په خپرونه کې شته دی. شیر احمد ته مو ښه راغلاست. شیر احمد ډېر ښه راغلی. ډېره مننه پرمې جان سلام تاسو ته او استاد ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ښې شېبې ولري زموږ لیدونکي هم او نن لپاره ما غوښتل چې د شي کباب د چرګ غوښې نه تیار کړو او ډېر ساده هم تیارېږي نو وروسته بیا وچ حتما په خیر سره شیر احمد به تاسو ته دوستانو ووایي چې دغه کباب سره آماده کیږي او په لومړي سر کې غواړو چې د استاد څخه یو ښکلی قرائت د دوی په غږ باندې واورو او استاد مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اغسل الخطايا بالماء الثلج والبرد. اللهم اغسل الخطايا بالماء الثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. ډېره مننه استاده. دا ماشاءالله قاري هم هستئ. تاسو نه مننه ژوندی اوسئ. ډېر ښکلی قرائت مو وکړه خوند یې وکړه. دا راته وایي چې چا شاګرد یاستئ استاده دا په قرائت کې؟ شاګرد که درته ووایم چې شاګردي مې چا څخه نه ده کړې. ښه ډېر. اما تجوید مې استاد نه لوستلی دی. ښه. اما حسن قرائت مې چا نه دی زده کړی. ښه ماشاءالله. او نور نو دغه که څوک غواړي چې حسن قرائت زده کړي نو هغوی کولی شي د هر قاري تقلید وکړي او د هغوی نه واوري انشاءالله چې تاسو هم تقلید کولی شئ. موږ نو لږ کړی دی ډېر. ښه حتما له استاد څخه یې اورو ول چې استاد ما اورېدل دي چې استاد تقلید کولی شي د قاري صاحب باسط همدارنګه د
استاد زموږ او ستاسو د افغانستان تر ټولو ښکلی غږ چې لري قاري صاحب قاري صاحب برکت الله سلیم غږ هم استاد کاپي کولی شي او تقلید کولی شي. نو اول به شیر احمد خواته لاړ شو. دا شیر احمد له خیر سره نن موږ ته استاد ته تاسو لپاره څه آماده کوي دا به موږ ګورو له خیر سره. بیا به که وخت و استاد نه به یو څه نور هم وورو. او نن مهمه موضوع دا ده چې د شب قدر باندې یا قدر په شپې باندې موږ خبرې کوو. دا چې دغه قدر څه ته وایي او دغه شپه څنګه موږ او تاسو ته نازله شوې ده او موږ او تاسو څنګه د دې نه ګټه پورته کولی شو. نو دا به استاد موږ او تاسو وایي. ښه شیر احمد څه شی پخې له خیر سره؟ مننه پامیر جانه. لومړی ما یادونه وکړه چې نن داشي کباب جوړوو. د چرګ غوښې نه جوړیږي چې چکن داشي کباب دی. ډېر ساده هم تیاریږي. لومړی اوس خو غوښه زیاته شوه دیګي کې. نو په دې کاسه کې تاسو وګورئ چې 1 کیلو غوښه زیاته شوه. د دې څنګ کې مسالونه لږ زره زیاته ګټه اخیستل کېږي لکه د ژوندۍ زیرې نه او لږ زره تازه مرچکونه او د سره مرچکونه که ولرئ په کور کې رنګ دپاره یې ډېر ښه دی د هغه نه هم ګټه اخیستل کېږي. او څنګ کې د زرچوبې نه چې خوړو ته هم خوند ورکوي او تام مالګې نه. وروسته د هغه نه 2 دانې هګۍ ورسره زیاتېږي. دا به ښه ګډوئ څومره چې ګډ شي هغومره ښه دی. او 3 دانې پیاز چې تقریبا 1/2 کیلو راځي هغه هم ورسره ماشین شوي دي. دا به بیا ښه ګډوئ څومره چې ګډ شي میکس وبئ چې څومره میکس شي هغومره ښه دی. چې اوس پامیر جان بیا وایي چې ګډوئ نن نه وایم شیر احمد ښه نن نه وایم. نو بیا وروسته د هغه نه دا میکس شو اماده شول. اوبه به تاسو ایښوئ. کله چې اوبه وایشېدلې نو واړه واړه به دا په اوبو کې یو 15 دقیقې ایښوئ. وروسته د هغه نه بیا هم بیا به یو تقریبا ضرورت که د غوړي به په یو کړایي کې دوباره سره کوئ او څنګ کې به یو لږ زره د زرچوبې او ویجیټیبل مسالې نه ګټه اخلئ. ډېر به سره کوئ نه. بیا به دا کباب ټول دې باندې غوړوئ. بیا به قالب د داش کې ږدئ. 10 دقیقو دپاره په داش کې دې ته دم ورکوو. څومره ښه خبره. ډېره مننه شیر احمد. او دوستانو تاسو هم آماده کړئ په کورونو کې زنجفیل چې شیر احمد ولې دا ډېر ښه دی ولې چې د کورونا سره په مقابله کې موږ تاسو قرار لرو موقعیت لرو او دلته ښه ده چې دغه شیانونه مثلا لیمونه ډېر استفاده وکړو. مثلا هغه یو څه دي سیادانه چې دا په اسلام کې هم ویل شوي دي د دې خوړل او دا ښه ده چې موږ تاسو استفاده وکړو. استاد دغه زموږ لومړۍ برخه چې ده قرائت لپاره ده. نو څه وایي چې یو بل قرائت هم له تاسو نه واورو یا په موضوع باندې خبرې وکړو تاسو ته یې پرېږدو. خوښه ستاسې موضوع باندې که بحث وکړو خبرې ښه صحیح خبره ده. قرائت به حتما تاسو نه اورو داسې خو نه کېږي. په ټوله کې همدغه څو دقیقې چې وخت لرو په قدر باندې خبرې کوو چې قدر څه ته وایي او دغه شپه موږ ته څنګه نازله شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر شپه څه معنا لري او د خپل قدر څه معنا؟ بله دا قدر په معنا د عظمت او شرف ته ویل کېږي. د عظمت او شرف یعنې څه؟ بله نو که څوک په دې شپه کې الله ته عبادت کوي قرآن تلاوت کوي او د لمونځونه کوي تهجد لمونځونه کوي بله نو دته دغه عظمت او شرف الله جل جلاله ورکوي دغه بنده ته. که چیرته په دغه شپه باندې دی عبادت وکړي نو دغه عظمت او شرف د ده په نصیب کېږي. او دا هغه چاته ډېر عظیم هغه ورکول شوی دی که څوک دغه شپه راشي او دغه شپه کې دی عبادت ونه کړي الله ته نو دی حتی اسلام کې دی سهم صحیح نه لري. یعنې دی په دې معنی چې د ده ایمان داسې کامل نه ده. نو دغه شپه دا د عبادت شپه ده. او که چیرته د دې په فضایلو باندې د په مقام منزلت باندې دوی خبر شي نو شپه ته سهاره به دی د الله عبادت کوي. نو دا هم لازمه نه ده چې موږ د شپې نه تر سهاره پورې موږ په ویښه باندې تیره کړو یا تلاوت وکړو یا مثلا لمونځونه وکړو. دا هم الله جل جلاله نه دی ویلي چې تاسو څه وکړئ په ځان باندې دومره بوج راوړئ دومره تکلیف راوړئ چې بس شپه تر سهاره پورې تاسو عبادت وکړئ. نو ولعینک علیک حق سترګې په تاسو باندې حق لري چې تاسو خپل خوب هم وکړئ. یو څه حصه خوب ته هم پرېږدي یو ساعت مثلا 2 ساعته او داسې نه چې یو ساعت کینو یو ساعت عبادت وکړو بیا نور ټوله بسته شپه خوب وکړو. نو داسې کار به انسان وکړي چې نه سیخ وسوځي نه کباب وسوځي. نو بنا د انسان دپاره دا لازمه ده چې یو نیمه حصه د شپې نیمه شپه خو باید یو 4 ساعته 5 ساعته 6 ساعته باید د رب العالمین عبادت وکړي او تلاوت وکړي او تهجد لمونځونه وکړي. په دې کې عبادت څومره زیات ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلة القدر یو ځای کې وایي چې من قام رمضان
من صام رمضان بله او من قام لیلة القدر چا چې د شپه د قدر په ویښه باندې تېره کړه او په ده کې عبادت وکړ بله الله جل جلاله د ده دا ټول مخکیني ګناهونه معافوي نو د شب قدر ډیر فضایل او ډیر مقامات ډیر زیات دي بله په دې کې باید موږ تاسو خبرې وکړو چې حتما استاد خبرې کوو موږ به لنډه غوندې دمه واخلو او هیرمونی شي چې بیرته راوګرځېدلو موږ به له استاد څخه دا پوښتنه کوو چې څرنګه چې دوی ویل چې فضایل ډیر دي او کوم عبادات موږ تاسو کولی شو چې ترسره کړو په دغه شپه کې او څرنګه چې استاد یادونه وکړه چې خدای پاک هم نه غواړي چې موږ تاسو په ځان باندې ډېر فشار راوړو او ضرورت دا ده چې موږ تاسو خپل خوب هم پوره کړو خپل پیشلمي ته هم پاسېږو دا ټول هغه موارد دي چې موږ تاسو باید په دغه قدر شپه کې وکړو او قدر شپه هم معلومه نه ده چې کومه شپه ده ولې ضرورت دا ده چې موږ تاسو هم دغه 10 شپې چې دي طاق شپو کې عبادت کړو دا ټول استاد نه پوښتنه کوم موږ لنډه دمه بیرته راګرځو خپرونه حتما وګورئ قرائت به وکړو شاهد ښه راغلی درندوسانو بیا مو هم ماښام بخیر خپرونه ګورئ لمر ماښام او ما سره په خپرونه کې بختیار صاحب دی او د استاد نه ما پوښتنه وکړه چې په دغه شپه کې موږ تاسو کوم عبادات باید وکړو لکه څرنګه چې دوی مخکې یاد هم کړه چې د قرآن کریم تلاوت همداسې لمونځونه استاد دا خو دې وویلې یو څه چې ډېر مهم دي هغه دا دی چې دغه شپه ولې پټه شوه د دې حکمت په څه کې و چې دا شپه باید پټه شي په دې شپه کې ډېر رازونه دي که چېرته دا یوه شپه وای مثلا بله یا 40مه شپه وای یا 25مه شپه وای یا 28مه وای صحیح ده نو موږ مسلمانان به همغه یو شپه عبادت کړی و خلاص نو که یو نفر په همغه شپه باندې مریض شوی وی نو ده نه دغه چانس پاتې شو نو دلته الله جل جلاله خپل بندگانو ته خاصتا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت دپاره چانس ډېر ورکه چې تاسو کولی شئ مثلا 21مه شپه کې او 23مه شپه 25مه شپه 28مه او 29مه کې بله نو که څوک په دې نیت باندې د 21مې شپې پاسېږي یا لکه بېګا ته چې 23مه شپه د طاق شپې دي نو په دې پاسېږي عبادت کوي او د شب قدر په نام لپاره جګېږي چې نن شپه شب قدر ده نو الله جل جلاله به ده ته د شب قدر مکمل هغه اجر ورکوي بله لکه څنګه چې په قرآن کې فرمایي چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر د 1000 میاشتو نه دغه عبادت دته بهتره ده بله یعنی په دې معنی که چېرته دغه 15 شپې شپږ شپې د لیلة القدر کې نو الله جل د امت محمد صلی الله علیه وسلم ته 15 شب قدر ورکړل بله او بله دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان تاسو شب قدر په 10 اخر د رمضان کې ولټوئ نو اخر رمضان کې نو په دې کې 40 قوله دي 40 قوله د علماو په دې کې اختلافات دي بله اما راجح قول هم دغه دی چې تحروا فی وترها تاسو په څو کې په 10 اخرو کې ولټوئ او په طاق شپو کې ولټوئ نو دا شب قدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر چې دا د 1000 میاشتو نه بهتره ده چې تقریبا 3 کال او 4 میاشتې کېږي نو الله جل جلاله د امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ډیر چانس ورکړی دی الله جل جلاله خپل د بندگانو دپاره هسې بهانې لټوي بهانې لټي چې یعنی مثلا که دینه خطا شو په دغه کې عبادت وکړه توبې وباسه که دینه خطا شو نو په دې کې عبادت وکړه توبې وباسه په دینه خطا شو په دې کې نو الله جل جلاله خپل بندگانو ته ډیر زیات چانس ورکړي دې لپاره چې خدای پاک خپله پوهېږي چې موږ انسانان یو او د خدای پاک مرسته هر ځای کې ضرورت لرو همدې لپاره هم کیدای شي چې زموږ او ستاسو هغه ضعف چې دی ستاسو خبره که یو ځای کې موږ او تاسو ضعیفه کېږو یو ځای کې موږ او ستاسو خوب وړي
غافله کیږو موږ نه یوه شپه پاتې شي خو بله شپه شته ده ولې موږ او تاسو که د دې په دید ګورو چې کیدای شي دغه قدر شپه وي او خپل خدای یادوو نو دا هم همغسې یو ثواب لري بله ډېر ښه اوس موږ په ټوله کې مثلا څو کسه کېنستېدلی شو په دغه شپه کې عبادت کولی شو یو ځای کې او یا که یوازې ښه ده چې یوازې موږ او تاسو یو ګوښه کې کښېنو بهتره دا ده چې که یوازې کینی خو ښه خبره ده او که چېرته داسې څو کسانه دي چې وایي والا ما باندې به خوب راشي بیا به ویده شم نو د دې دپاره اجتماع ډېره ښه ده تجمع اوس خو د کرونا شپې ورځې دي مساجدو کې څوک راټولېدلی نه شي چې که نه پخوا به شپه تر سهاره پورې به مثلا خوراک به و چای څښل به و ډوډۍ خوړل به و تلاوت به و په جمع باندې به نفل منځونه کوو قرآن عظیم شان به تلاوت کوو د صورت یاسین تلاوت به جدا کوو او ذکر به جدا کوو الله به یادوله نو دغه اوس خو د کروناوي ورځې شپې دي نو په دې کې تجمعات نه کېږي نو اوس انفرادي که څوک کېنستېدلی شي نظر په توان و قدرت سره څومره چې توان په ده کې وي کولی شي د شپې کښېني بهترین شی د ده دپاره دا ده چې دی څه وکړي دی تلاوت د قرآن عظیم شان وکړي لکه څنګه چې تاسو په اول کې وفرمیل چې الله جل جلاله موسی علیه الصلاة وسلام ته وفرمیل چې ما د محمد مصطفی علیه الصلاة وسلام امت ته 2 نوره ورکړي دي چې یو نور رمضان دی یو نور القرآن دی نو دغه قرآن چې نور دی دا هدایت دی نو دغه قرآن نه استفاده وکړه ویل وله که نه تلاوت یې که نو بهترین شی دغه دی چې موږ او تاسو په دې شپه کې د الله جل جلاله دغه کلام دغه خوږ کلام او دغه چې لکه څنګه چې ویلې چې دا نور دی نو د دغه کتاب نه استفاده وکړو او دا تلاوت کړو او په خپل زړه کې صحیح ځای ورته ورکړو څومره ښه یعنې قرآن په موږ باندې څو حقه لري چې هغه ښکلی ووایو په جګ غږ یې ووایو په قرائت سره یې ووایو او که څوک یې وایي په همغو نه ښکلا سره په همغو نه خوند سره یې موږ واورو او همدارنګه څوک چې قرآن زده کوي او نور ته زده کوي دی د ټولو انسانانو نه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین شخص هغه شخص دی چې قرآن زده کړي علم زده کړي او بل چا ته یې ورسوي بېشکه اوس دلته یو بل یو ښه زیری خلکو لپاره دا ده چې مثلا په دغه آخر لسیزه کې اعتکاف هم شته دی اعتکاف کې ډېر خلک مثلا د 2 شپو مخکې نه کېنستېدل تر څو چې دغه اختر رسیږي او روژه ختمیږي په اعتکاف کې ناسته څوک باید په اعتکاف کې کښېني یو ځوان یو هغه څوک چې فکر رسیږي یو هغه څوک چې ځان باندې باور لري او یا هغه څوک چې کېدای شي کښېني او هر وخت یې زړه وشي ووځي بیرته راشي داسې کسان هر هغه چا دپاره چې د ده امکانات وي نو خلک خو مساجدو کې کښېني اوس هم مساجدو کې کښېنستېدلی شي ډېره ښه خبره ده چې مسجد کې دومره تجمعات نشته دي نو ګوشه ګوشه ځایونو کې ځان ته غرفې جدا جوړوي کولی شي هملته خپل عبادت وکړي او په هغه کې خپل قرآن عظیم شان تلاوت کړي نو دا د هغه چا دپاره ده چې هغې توان یې ولري قدرت یې ولري او دی یې کولی وشي بهترین بیا هغه شخص پکې دی چې هغه قرآن زده وي او د قرآن تلاوت پکې وکړي الله پکې یاد کړي استغفار پکې وایي الحمدلله وایي سبحان الله وایي الحمدلله وایي الله اکبر وایي دغه اذکار الله وایي فذکروني اذکرکم تاسو ما یاد کړئ چې زه تاسو یاد کړم که تاسو ما ته لږ رانږدې کېږئ زه تاسو ته ډېر نږدې یعنې تاسو که چېرته لږ زما کلام تلاوت کوئ زه په تاسو ډېر رحم کوم او که چېرته تاسو ما ته لږ زما په بندګانو باندې تاسو لږ رحم کوئ نو زه په تاسو باندې بیا ډېر رحم کوم نو دا د عبادت شپې دي هر عاقل بالغ مؤمن مسلمان باندې دا لازم او ضروري دی او سنت د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دی چې دوی څه وکړي اعتکاف وکړي که چېرته بیا یو محله کې یو نفر هم کښېني او د هغه یو نفر نه حمایت وکړي چې هغه ته هر زمینه مساعده کړي نو د ټولو غاړه پکې خلاصه ده بېشکه الله رحمان رحیم دی دوستانو موږ دمه اخلو بیرته راګرځو استاد ما سره په خپرونه کې شته دی د استاد څخه به نعت هم واورو تاسو استاد خپرونه اورئ او شیر احمد هم سخت زحمت ایستلو روان دی همدا اوس کباب یې اماده کړی بیرته چې راوګرځېدلو تاسو به لږ زر زه وښیم چې چېرته رسېدلي د شیر احمد هغه خواله دمه دوستانو ښه راغلئ خپرونې ته او
شیر احمد ماشاءالله زه دغه شیر احمد خواته لاړ شم چې خفه شلم ورپسې صحیح دی لاړ شم وګورم چې چېرته رسېدلی دغه خواړه نو زموږ دوستان مصروفه شو خدای دوی ته حساب ورکړي تېر شوې ښه شیر احمده کېدای شي دوستانو ته وښیې دا د دوستان به یې او تصویر کې یې چې ډېر واړه واړه جوړ شي او ډېر یو 15 دقیقې په اوبو کې وایشوئ وروسته د هغه نه بیا تاسو کولی شئ چې دغه مساله چې تاسو یې لږ زیات چوبه ده او څنګ کې لږ زیره یا نور د پوډر د ګشنیزو هم کولی شئ زیات کړئ او دا په داش کې 20 دقیقې ږدو یا 15 دقیقې اماده کړئ ماشاءالله بیخي شیر احمده دا لکه هغه غوندې شوي دا د چرګانو وزر نه دي هغه غوندې دي جوړ کړي دا لږ زره شباهت لري خو دا القه القه دي هغه عمره فرق نه کوي بله ښه ډېره مننه شیر احمده دا له خیر څو دقیقو کې پخېږي دا یو 15 دقیقې اقلا به په داش کې که څوک وخت لري 20 دقیقې هم کې د فرق نه کوي صحیح خبره بس له خیر سره چې آماده شو دوستانو زه تاسو ته خوند وایم چې څه رقم مزه کوي او استاد دغه یو پوښتنه دا ده چې دغه صورت قدر څنګه نازل شو استاد دا کېدای شي دوستانو ته ووایم صورت قدر یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د بني اسرائیلو د یو مجاهد صفات بیانول چې هغه 1000 کاله د الله جل جلاله په لاره کې جهاد کړی بله نو صحابه ایران پاتې شو چې موږ خو دومره عمر نه لرو چې موږ په دې کې جهادونه وکړو مثلا عبادات وکړو نو هغه د یو روایت او روایت دویم دا دی چې د بني اسرائیلو یو شخص چې هغه د شپې به جهاد کوو او د شپې به عبادت کوو د ورځې به جهاد کوو بله نو دغه قصه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته بیان کړو نو صحابه کرام ویل چې موږ خو دومره عمر نه لرو چې موږ په دې کې د شپې عبادت وکړو او د ورځې جهاد وکړو موږ به ټول عمر څومره کم دی نو پخواني خلک عمر ډېر زیات و بله نو همدې وخت کې صورت قدر نازل شو چې انا انزلناه فی لیلة القدر ما نازل که لیلة القدر په لیلة القدر کې څه نازل شوی دی لیلة القدر کې قرآن عظیم شان نازل شو بیا په دې کې اختلافات ډیر زیات دي چې اکثر مفسرین دا وایي چې په 24 دی رمضان باندې د قرآن عظیم شان نازل شو د لوح محفوظ نه بیت العزت اسمان د دنیا ته په یو ځلي سره راځي او پس دغه نه بیا په 23 کلو کې د قرآن عظیم شان نجمن سوره سوره آیات دا بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې نازل کیږي بشک په دغه شپه کې په لیلة القدر شپه کې کوم دعاوې موږ وکړو استاد حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله وی زه په شپه د قدر کې که چېرته ما شپه د قدر پیدا کړه او په شپه د قدر کې نو زه څه دعاوې وکړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې اللهم انی اعوذ بک اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني نو دغه دعای بی عایشه صدیقه رضی الله عنها ته وفرمایله چې ته دا دعا کوه او بی عایشه صدیقه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هم دغه 10 شپې اخر د روژې چې وي دا به خاص یعنی نورو کې به هم ډیر عبادت کوو خو دې 10 شپو کې به ډیر زیات عبادت کوو دا دعا به هم وي او ته اعتکاف کې په دغه 10 شپو کې نسل ښه ډیر او دوستانو تاسو پوهیږئ چې په دغه آخري 10 شپو کې څومره د ګټو ډک رازونه نغښتي دي لکه دلته اعتکاف شو دلته د قدر شپه شوه او هر شپه چې موږ تاسو سهار کوو او په دغه عباداتو باندې او که موږ تاسو هغه خپل په منځ کې حتی همغه بحثونه زموږ ستاسو د مبارک دین بحثونه کوو یا هم درود شریف وایو یا هم قرآن کریم وایو دا هر څه نفلونه موږ تاسو کوو یا خپل قرضي منځونه که موږ تاسو په ځای کوو دا هم کیدای شي چې هغه خپل قضایي منځونه قضایي عمري نشته داسې شی قضایي عمري موږ وکړو ټول عمر کښېنه منځونه قضا که قضا که بیا یو دم راشي د شب قدر باندې سهاره پورې کښېنه دا ټول کوه دا هیڅ امکان نه لري او دا لمونځ باید هر 15 وخته لمونځ فرض دی په هر مؤمن و مسلمان باندې په خپل وخت باید ادا شي خیر الاعمال احب الى الله عز وجل الصلاة على وقتها بهترین عمل د الله جل جلاله په نزد باندې هغه عمل دی چې دغه لمونځ دی چې په خپل وخت کې ادا شي بله بشک ډېره مننه استاد دوستان موږ دمه اخلو دمې نه وروسته بېرته راګرځو استاد به موږ تاسو ته نعت هم وایي ښکلی نعت او همدارنګه موږ سره یو بل ښکلی میلمه هم شته دی چې هغه هم په خپرون کې موږ سره یو ځای کېږي روژه ماته هم آماده کېږي له خیر سره او نعت به هم د استاد څخه واورو
اوس لپاره لنډه دمه بیرته راګرځو خپرونه حتما وګورئ او شیر احمد بیچاره سخت مصروفه دی لګیا دی دغه هندوانې ته همیشه زما خولې کې راځي شیر احمد یا کینو یا مالټه دا ما اغلو دوستانو بیرته راګرځو خپرونه حتما وګورئ ښه راغلی درنو دوستانو بیا مو هم ماښام بخیر او څرنګه چې تاسو خپرونه ولیدله قدر شپې باندې موږ خبرې وکړې او دا شپې حتما تاسو ویښ پاتې شئ عبادت کوئ د خدای پاک موږ ټول او همدارنګه نن شپه هم 23مه شپه ده ډېره مبارکه شپه ده حتما موږ تاسو دغه شپې نه باید ګټه واخلو قاري صاحب ته وخت ورکوو چې موږ تاسو ته ښکلی نعت وایي مهرباني قاري صاحب د قاري صاحب په غږ کې ښکلی نعت که په عمر مړېدل غواړي دا نشته یا د مرګ خلاصېدل غواړي دا نشته د اوربشو نه غنم نه پیدا کېږي که اغزي کري او ګل غواړي دا نشته د نیکۍ بدي تلل به په انصاف وي که درانه درانه تلل غواړي دا نشته رب رحیم دی لیکن ستا عمل به ګوري که په سوال جنت ته تلل غواړي دا نشته د صراط په نرۍ لاره د منزل دی په هوا که تېرېدل غواړي دا نشته د ټوپۍ جمشید ته هم مسافري همیشه که اوسېدل غواړي دا نشته میاشت د رمضان پکې ډېر برکتونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشت د رمضان پکې ډېر برکتونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشت د رمضان د ښکلې میاشت مبارکه رحمت راځي ډېر د افلاکه شک پکې نشته دی بېشکه شک پکې نشته دی بېشکه رب ورکوي معافي که دی هر څومره ګناهونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشت د رمضان پکې ډېر برکتونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشت د رمضان اول لس ورځې رحمتونه پسې بیا دې مغفرتونه آخري لس د نجاتونه اخیر لس د نجاتونه دا د پاک الله په موږ ډېر رحمتونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشت د رمضان پکې ډېر برکتونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشت د رمضان
په اوویشتمه کې قرآن دی نازل شوی په جنان لیلة القدر لري شان لیلة القدر لري شان دا د قدر میاشت ده پکې ډېر میلاو قدرونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشته د رمضان میاشته د رمضان پکې ډېر برکتونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشته د رمضان الله کړی فقر به بندیانو اے د رسول پاک امتیانو نیسئ روژې مسلمانانو نیسئ روژې مسلمانانو پاک الله ته خوښ دی روژه دار د خولې آهونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشته د رمضان میاشته د رمضان پکې ډېر برکتونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشته د رمضان فرض په اویا باندې بدلیږي ډېر ثوابونه حاصلیږي ډېر ثوابونه حاصلیږي سوال د الله در کې قبلیږي سوال د الله در کې قبلیږي کړه په مینا مینا که سنت فرض منځونه دي واخله ترې فایده مسلمه دې کې ثوابونه دي میاشته د رمضان ماشاءالله ماشاءالله بشکه څومره ښکلی دغه ټولې تعریف کړل په همدغه ښکلي نعت کې استاد نو ډېره مننه کوم موږ روژه ماتې هم آیسته آیسته آماده کېږي دوستانو اوس لپاره دمه بېرته راګرځو او له موږ سره یو ځای په لمر کې په اذان باندې روژه ماته کوي اوس لپاره دمه وګورئ ښه راغلی درنو دوستانو بیا مو هم ماښام بخیر او روژه ماتې ته ډېر لږ وخت پاتې دی موږ هم له خیر سره روژه ماتې کوو او هیر مو نشي چې لکه څرنګه چې مخکې موږ په حدیث شریف کې هم یادونه وکړه په لومړي سر کې چې یو نور د هغه نورونو څخه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو ته ورکړل شوی دی هغه قرآن پاک دی چې تاسو په تصویر کې هم ولید چې موږ سره دلته نن قرآن کریم دی او دغه قرآن کریم موږ ته ډاکټر صاحب حیات الله عتید چې پرون ډاکټر صاحب موږ سره په خپرونه کې هم و او دوی موږ ته ډالۍ کړي ول نو همدغه موږ وروسته له دې خپل په خپرونه کې زموږ چې څومره میلمان راځي موږ هغوی ته د قرآن پاک هدیه کوو هغوی ته یې ډالۍ کوو او انشاءالله چې د دې ثواب څومره ښه چې نن شپه له خیر سره د شب قدر شپه هم ده داسې خو نه ده چې موږ ووایو چې نن شپه سل په سلو ده خو درویشتمه د روژې ده او نن شپه واقعا چې مبارکه شپه ده او په دې شپه کې دغه قرآن کریم چې څوک تلاوت کړي نو هغه ثواب به هم ډاکټر صاحب ته ورسېږي هم موږ ته ورسېږي هم به هغوی ته ورسېږي هم زموږ همکارانو ته چې دلته موږ سره اوسېږي او دغه مرسته کوي زموږ غږ تاسو ته ورسېږي دا ثواب به هغوی ته هم رسېږي او همدارنګه موږ خپل دوستانو ته هم دغه ډالۍ تقدیمه کړله او انشاءالله چې دوی هم ترېنه ګټه واخلي زه به اوس راشم او زموږ اذان ته وخت لږ پاتې زه فکر کوم نو روژه به له خیر سره په ګډه سره ماتو ما سره دلته په خپرونه کې قاري صاحب سلطان خان هم یو ځای شوی دی نن روژه لري لومړنۍ روژه یې ده ورته ښه راغلاست وایم څنګه یې جوړ تیار یې صحت دې ښه دی ورځ ښه تېرېږي که شپه ورځ ښه تېرېږي که شپه ښه ورځ کې خو روژه اوسېږي که نه بیا شپې کې بوزه ښه ورځ ښه تېرېږي ورځ کې تلاوت د قرآن مدرسې ته نام خدا مدرسه کې ښه وخت لرو چې یو قرات واورو د قاري صاحب څخه که نه نه پوهېږم که وخت نو
قاري صاحب به موږ ته تلاوت وکړي که نه بیا روژه ماتي نه وروسته وخت نه لرو خیر دی زه به دا استاد دا شیر احمد ډېر یو ښایسته کباب اماده کړی ځکه روژه نه وی اوس به مې ودانه خوړلی خو خیر دا وګورئ دوستانو دغه کباب دی چې چکن کباب دی شیر احمد اماده کړی دی او دې ته شیر احمد نوم یې چې و مغز نه وی چې داشی کباب داشي کباب نه نوم یې چې و چکن کباب چکن کباب داشی و بل څه ښه دا دی دوستانو ویې ګورئ څومره خوندور اماده کړی دا به زه تاسو ته خوند وایم چې دغه خوند سره رقم دی لږ ځنډ وروسته له خیر سره چې د اذان وشي او دغه هم خرما ده چې استاد یو دانه تاسو واخلئ یو تاسو واخلئ استاد په خرما باندې وایي ثواب یې ډېر دی که نه د روژې ماتول ډېره ښه خبر ده له خیر سره موږ تاسو به روژه په خرما باندې ماته کړو او له قاري صاحب څخه به یو ښکلی تلاوت هم واورو او دا چې که څوک روژه نیسي 13 ورځې یا همدا یو میاشت نو دوی ته به په هغه دنیا کې داسې خاص مقام په نظر کې نیول کېږي که نه او که نیول کېږي هم هغه څه دي هغه به هم قاري صاحب موږ تاسو ته ووایي خو اوس لپاره ځو ثانیهګرد خواته او اذان په ګډه سره اورو موږ سره یو ځای روژه تاسو ماته کوي چیرې مه ځئ زموږ اذان هم هغه زموږ ځینې خلک اوسېږي که نه استاد چې وارخطا اوسېږي وایي کاشکې د اذان وخته وشي موږ ځینې وخت کوشش کوو چې وخت یې پور کړو کباب چې شیر احمد اماده کړي دي ماشاءالله ډېر خوندور دي خوند یې وکړه او نه پوهېږم چې دا د کوم کباب دی دا خارجي ښکاري ماته موږ استاد خو افغاني کباب هماغسې ښه کباب دی استاد که نه صحیح دی که نه کباب دې خوښېږي دې نه وخوره که نه ته وخوره څنګه دی خوند یې ووایه راته ښه او هېر مو نه شي چې دوستانو قاري صاحب موږ تاسو یو ښکلی قرات هم لري راځئ چې د دوی په غږ کې ښکلی قرات واورو څنګه کباب ښه و دا دی مخکې ګوره د شیر احمد کباب هم درته ورسېدل او یو ډالۍ هم درته لرو د خیر سره هغه کې هم نن شپه هغه وکړه لږ څه تلاوت وکړه چې ثواب یې ورسېږي او هېر مو نه شي چې دوستانو دې لپاره چې زموږ دا ګران ورور سلطان جان ښکلی اواز لري او زحمت یې ډېر ایستی دی نو مونږ چې موږ په خپرونه کې دوه مرستې لرو یو مرسته دوی سره ده چې یو مرسته د مامور احمدي صاحب له خوا نه ده او یو بله مرسته زموږ د هغه دوستانو څخه چې په کاناډا کې دوی یو بنسټ لري د اطفال بدون مرز په نوم باندې د هغوی لخوا ده چې دلته په دې خوراکي توکو کې غوړي شته دي اوړه شته دي وریجې شته دي بوره شته ده چای شته دی لوبیا شته دي مالګه شته ده رب شته ده دا هر څه پکې شته دي نو ډېره مننه کوم له دوی څخه چې دا د خیر کار کړی دی او موږ هم لږ څه په دغه خیر کار کې لاس اوږد کړی ده او ورسره مرسته کړې ده قاري صاحب آماده یاستئ مهرباني وکړئ صاحب لنډ قرات وکړئ دوستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم آمين الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيل الأسقام ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله ښکلی قرات وکړه قاري صاحب او دعا یې ماشاءالله بیخي اوږده وه خو دا ده چې دعا باید
اوږده اوسیږي. استاده تاسو هم ډېر ښه راغلی، ډېره مننه. همدغه په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې هغه دنیا کې موږ او تاسو چې روژه نیسو لنډ راته ډېر لنډ وایئ. په ورځ د محشر باندې دوی د سرخان اوار وي او د چا چې په دنیا کې روژه نیولې ځي هلته کیني او خوري، بیا دا نور خلک چې ولاړ دي هغې ورته وایي چې موږ نحن نحاسب وهؤلاء یاکلون، موږ سره حساب وکړي. نو جان مشوی دوستانو دا نننۍ ماښامنۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ښه شپه الله مل شه. د خدای په امان نن شپه هیره نه کړئ چې ادمن ویښه تېره کوي. دومره اوږده دعا دې وکړه خدای دې انصاف درکړي.